دوه آیاتونه داسې دي که چیرې یو انسان دغه دوه آیاتونه هره شپه تلاوت کړي د دې دوه آیاتو ویلو ثواب هغه د تهجد د لمانځه برابر. هغه څوک چې هغه وایي تهجد له نسم راپاسېدلی تهجد نسم کولی نو هغه د هره شپه د ماخستن د لمانځه بعده یا د بیدېدو څخه مخکې دا دوه آیاتونه چې دي هغه د تلاوت کړي. دا یو ډیر بهترینه آیاتونه دي. تاسې دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور در سره شیر کړئ چې څومره مسلمانان پر دې باندې عمل کوي تاسې ته به هم الله اجر او ثواب درکوي. هغه آیاتونه به زه ستاسې یو مخکې تلاوت هم کم او د سکرین باندې به هم درته ولیکم خو دا یو دغه به راسره کوئ چې تاسې به مخ ته ضرور شیروئ. هغه آیاتونه داسې دي: بسم الله الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.